چې ته به نه یې دا به څنګه وي ممکن جانانه چې ته به نه یې دا به څنګه وي ممکن جانانه بیا به په کومو سترګو خدای نه زندګي غواړم چې ته به نه یې دا به څنګه وي ممکن جانانه بیا به په کومو سترګو خدای نه زندګي غواړم ما کله ویلې دي چې زه دې شم باچا د جهان زه لیونی خو ستا کوڅو کې ملنګي غواړم یو وړوکی نظم چې بدلون څو کاله وړاندې بدلون ګورو څه بدل شو زما ویښتان ما وزن کم کو زه سنجیده شوم تعلق مې کم کو ځان مین شوم خبرې هیر مې ډیر شو ځان سره هم غږېږم خندا نقلي شوه سکون دفن شو زړه په منځ بیل شو رښتیا که تا یاد نه کم دا خو به ډېر ظلم وي ته هم بدل شوې بدلون بد هم و خو ډېر ښه هم و پر هر ناصر شو خوله شوه بې باکه خلک خبر شو ګل مشهور شو د هر چا ځان شو په هر چا ګران شو هر چا ګلاب نیولی خو ته خبرې څه مار خوړلی یم د پړې هم یارېږم د پړې هم یارېږم او نوی نظم دی وړوکی لا ولم نه دی ورکړی چې زه یو حساسه زه یو حساس زه یو ساده باده معصومه ګل یم زه یو حساس زه یو ساده باده معصومه ګل یم پوهېږم ښه پوهېږم د خپلو خلکو د نیتونو خبر د دغه تورو تورو زړونو خبر د خپلو خلکو رویې مې وجنې دغه ټپه به زمزمه کړم مینت څاري به ورته وکړم څو کال به نوره خوارې وکړم په سوال مینت په یاري وکړم بیا به مې زړه له تا نه صبر شي میینه وایي چې ای زه په سرو جواهراتو باندې څه کومه ای زه په سرو جواهراتو باندې څه کومه پیسې چې نه وي سهولیاتو باندې څه کومه او چې ستا د سرو شونډو خوندونه پکې نه وي لیلا کاسې به ماتې کړمه شاتو باندې څه کومه چې ستا د سرو شونډو خوندونه پکې نه وي لیلا کاسې به ماتې کړمه شاتو باندې څه کومه او چې مقرر یې په قانون کې خو څوک نه یې کوي د داسې ملک په روایاتو باندې څه کومه چې مقرر یې په قانون کې خو څوک نه یې کوي د داسې ملک په روایاتو باندې څه کومه او ماله یو وخت د مازدیګر راکړه خوشحاله مې کړه ماله یو وخت د مازدیګر راکړه خوشحاله مې کړه د نیمې شپې په تعلقاتو باندې څه کومه او څه عملي خو پکې وکړه یا د قوم رهبره څه عملي خو پکې وکړه یا د قوم رهبره صرف دې په تشو خطاباتو باندې څه کومه او بس ما غمګین له د یار لږ شانتې خبر راوړی زه یې په ډېرو معلوماتو باندې څه کوم دا غزل دی چې وایي زما ورته تر ډېرې مودې خیال دی د کمال دی زما ورته تر ډېرې مودې خیال دی د کمال دی قدرت ورله جوړ کړی په مخ خال دی د کمال دی او خایس هم په دوه قسمه دی ظاهر دی او باطن دی که نه مني نو وګوره بلال دی د کمال خایس هم په دوه قسمه دی ظاهر دی او باطن دی که نه مني نو وګوره بلال دی د کمال دی او زاهده که ستا لاسو کې تسبیح هم د کمال دی زاهده زما جیب کې یو رومال دی د کمال او په خپل عشق کې و درې واړه جنون ته رسېدلي په خپل عشق کې و درې واړه جنون ته رسېدلي حمزه دی که رحمان او که خوشحال دی د کمال دی او نری نری باران وی مازدیګر وی او هغه وی په زړه کې مې ارمان دی یو وصال دی د کمال دی نری نری باران وی مازدیګر وی او هغه وی په زړه کې مې ارمان دی یو وصال دی د کمال دی او غمګین چې پرې ځان وجنې هسې نه ده هسې نه ده جانان چېرته د ده هم بې مثال دی د کمال دی لنډ نظم چې د څوارلسمې تکې سپینې سپوږمۍ
د 14مې ته کې سپینې سپوږمۍ تا ته چې وګورم زړه باندې مې یو څوک څه بل شانتې راوورېږي د تیر وختونو په دریاب لاهو شم د زړه زخمونه مې بیا درد شروع کړي د چا د یاد پیریان مې کلک ونیسي خدای خبر تا کې داسې څه کمال دی ستا په لیدو ما ته هغه یادېږي ستا په لیدو ما ته هغه یادېږي دغه بل نظم به درسره هم شریک کړم چې زه کله کله داسې فکر کوم ما زندګي ولې برباده کړله ما مې ځواني ولې برباده کړله زه تا پسې اوس ارمان څه لکوم هسې بې ځایه خفګان څه لکوم ولې ژوندون په سرو لمبو تېروم ولې مې شپې په شوګیرو تېروم زما نه ولې خوشحالۍ خفه دي زه د غمونو دام کې ولې ګیر یم زما نه ولې خوشحالۍ خفه دي زه د غمونو دام کې ولې ګیر یم ستا یاد مې ولې د زړګي نه نه ځي دا زړه مې هر وخت ولې تا یادوي ځان سره څه له ستا عکسونه ساتم د لاس ګوتمې او رومالونه ساتم زه کله کله داسې فکر کوم چې یو کېدل مو ناممکن دی یاره بیا ولې ستا د نامې ذکر کوم زه کله کله داسې فکر کوم چې یو کېدل مو ناممکن دی یاره بیا ولې ستا د نامې ذکر کوم په دې پوهېږم چې ته نه رادرومې بیا ولې ستا د راتلو لارې څارم بیا نوره بس انتظار ولې کوم زه کله کله داسې فکر کوم زه به تر څو داسې کړېږم یاره د بېلتون زه کله کله داسې فکر کوم زه به تر څو داسې کړېږم یاره د بېلتون اور کې به سوځېږم یاره ژوند به تر څو داسې بدرنګ وي یاره زړه به تر څو سینه کې تنګ وي یاره ژوند به تر څو داسې تېرېږي یاره زړه به له تا څنګه صبرېږي یاره زړه به له تا څنګه صبرېږي یاره ډېره مننه کلام دی چې دردېدلی ستا د عشق په خاطر یم دردېدلی ستا د عشق په خاطر یم ځکه ستاسو د نامې په خوله ذاکر یم ستا د حسن تجلی راته رارسي زه د بل حسن نه قسم خورم کافر یم ما جنت او نعمتونه ترې قربان کړل د خوشبو نه د بلها زه متاثر یم یو دیدن مې ستا د حسن داسې وکړو ښایسته شوی په باطن او په ظاهر یم کیفیت زما بدل ستا په مسکا شي راته خانده درته ګورم تماشګیر یم د تقدیر د قلم رخ بل خوا روان دی د بېلتون په سخت زندان کې د اسیر یم رحیمي د عشق زهرونه ګوټ کړی زه د غم په ازمیښتونو کې ماهر یم یو بل یو کلام د شریک وی یو ځل بیا حضرت عمر برازي د امام مهدي لښکر برازي مظلومه ستا تپوس به خامخا کوي یو مټور او زورور برازي وس دې مقده که سکین وکا پتا پسې زما نمبر برازي کدی د ظلم مینار څومره لوړ شي خو ستا د سر د پاسه سر برازي د خدای د در په ځای مخلوق ته چیزي ښه وږی تږی او نهر برازي څوک چې د خدای مقابلې ته وځي هغه به خوار او زیر زبر برازي یو منتظر په وره کې ناست د مودو په دغه تمه چې دلبر برازي پس له خدایه د مور پلار منونکي په سپیرو لارو بختور برازي رحیمي ستا اشعار چې اوري په سوچ هغه کې څه نه څه اثر برازي دا مرګ هم یو نعمت دی خو دا خلک نه پوهېږي او ژوندون خو مصیبت دی خو دا خلک نه پوهېږي او ته ګوره ځانځاني ده مننه چې دا مرګ هم یو نعمت دی خو دا خلک نه پوهېږي او ژوندون خو مصیبت دی خو دا خلک نه پوهېږي او ته ګوره ځانځاني ده د نفسي نارې دي شروع چرته قیامت دی خو دا خلک نه پوهېږي مننه جي او په زړه کې نامه ورله ساتلي وي ته ګوره نفرت هم محبت دی خو دا خلک نه پوهېږي مننه جي په زړه کې نامه ورله ساتلي وي ته ګوره نفرت هم محبت دی خو دا خلک نه پوهېږي
او دې تورو دوزخیانو ته دوزخ راله جوړ کړی نور سواد دویم جنت دی خو دا خلک نه پوهېږي مننه جي او انکار کې اقرار دی که لږ فکر ورته وکې انکار کې اقرار دی که لږ فکر ورته وکې په سترګو کې عزت دی خو دا خلک نه پوهېږي مننه جي او دوه زړونه یو کول هم یوه لویه صدقه ده دوه زړونه یو کول هم یوه لویه صدقه ده نیکي د عبادت دی خو دا خلک نه پوهېږي او د ظلم انتها چې شي نو څه بیا سړی وکړي علاج بغاوت دی خو دا خلک نه پوهېږي مننه جي او خاکساره حیران شوی یمه دې فاني دنیا ته چې پروت پکې عبرت دی خو دا خلک نه پوهېږي او بل یو غزل دی چې مونږ ارماني د یو ارمان شو لاړو تش د یادونو غلامان شو لاړو او اول په تا و او تا هم پرېښودو اوس چې د ځان شو نو په ځان شو لاړو او تا خپل عزت او ما پښتو پالله دواړه په دې ګنهګاران شو لاړو مننه جي تا خپل عزت او ما پښتو پالله دواړه په دې ګنهګاران شو لاړو او څنګه د یو نظر کاته و توبه څنګ زر په یو بل مینان شو لاړو او زما د مرګ اواز کوونکي خلک ستا د ډولۍ سره روان شو لاړو مننه جي زما د مرګ اواز کوونکي خلک ستا د ډولۍ سره روان شو لاړو او چا ویل بینه قیمتي کړي سړی مونږ خو د خاورو نه ارزان شو لاړو مننه جي چا ویل مینه قیمتي کړي سړی مونږ خو د خاورو نه ارزان شو لاړو او په موده پس چې د یار ښار ته لاړم خلک په یو دوه کې حیران شو لاړو او مینې د ښار کوڅو کې ورکې ګرځي او مینان ټول د بیابان شو لاړو او خاکساره دواړو مینه وبایلله خاکساره دواړه په لړزان شو لاړو بس تیاره